په رمضان کې چې چا روژه وخوړه او تپوس دې ته وکړو چې ولې دې وخوړه او وی چې ښه مې وکړی روژې خو هغه څوک نیسي چې روټۍ ورکرني دا سړی په ټکي کافر شو ښځه پې طلاق خیال براخي که تاسو خیال وکړئ ډېر روژې نه نیسي سنډا هم رغټ بی تنې نه به کویتور غر پناه کېږي روژې به نه نیسي ولی لکه روژې به ته نیسي چې اوړه درکرني پخوا زمانې خلقو به ځکه نه وي چې هغې کره به اوړه نه وي عزیزانو دې دپاره اوس اسلامي حکومت پکار اسلامی حکومت وے او دنڈا د اسلامی نظام په لاس کې وے اسلامی حکومت سره دا شی لازمي دنډه په لاس کې سړی راوستو چې ما ورته وایي چې روژه دې ولې وخوړه او ده وایي چې ښه مې وکړه نو اسلامي حکومت به اډر وکړي چې دنه سر قلم کوي بس جلاد به ولاړ وي او دا سر به تې ووي او هلته به تې سر وغورځوي چې تا دا څنګه وایي چې ښه مې وکړه چې روژه مې وخوړه په پاکستان کې که غریب سړي روژه وخوړه هغې له پولیسه دی بازارم پی راټول شي وهی یې ټکۍ یې شربی یې رسواکۍ یې هله روژه خور دی هله روژه خور دی هله روژه دا خانان او نوابان 100% روژه خوار دي یو روژه نه نیسي یو په دې صدر کې وګورئ عام هوټلونه کولوي په یو بجه د جان هوټل سره موټرې چې ولاړي او سړی پکې هوټل کې دننه ناست دي د ده په یو بجه څه کار نو دا عام روژه خواره دي د هیچا مو نه شرمول او نه رسوا کړه او نه رونیوه او نه بې عزته کړه ځکه چې خان دی یریږي غریب که د بدې ورځې روژه وخوړه مزدورو پیټ یې اوچت کړی او ژبه یې بار راووته هلاکېده اوبه وڅکلې دا دنیا راونیسي هله روژه خور دی هله روژه خور دی تاسو ووایئ په ایمان چې تاسو ته نه دي معلوم روژه خواره تاسو ته نه دي معلوم دا زناکار او پلید تاسو ته نه دي معلوم دا شرابیان مونږ ټوله ته معلوم دي چې شمپوشي کوو اغماس کوو نو زما عزیزانو ایمان دا پیدا کوي دا واوره که په یو محله کې یو کور بی پښمنی روژه ونیوه یو کور الله به پې دا ټوله محله جهنم ته لیږي که په روژه کې یو غریب روژه ماتی نه او په تا ته پته ولګېده او د هغه روژه ماتې نشته او تا وله د روژه ماتې بندوبست ونه کو الله به پې ټولو محله جهنم ته بولي او دې ته نه وایي چې روژه مو نیو او راشي د شپې حافظ پسې ودرېږئ او صاحب حافظ هم چې دی کوزو پاس کېږي او غرډی څه چل دی ختم شو ختمونه نه خلاصېږي زمونږ بیړه تباه ده زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوو بزرګانو سره زما ملاقات شوی دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړي باندې لاندې سال دی او دواړه بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته ښودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته وویلې چې بچیا دې ټوله ادیره کې داسې بړی نشته چې ته وګورې او زړه دې خوشحال شي دا ټوله ادیره کې مړي چې دي دا ناست دي او غوښې ترې غوسېږي لګیا دي په قبر کې دا عذاب می چې ناس به یې تیکه به درنه پرېږي چې چاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شوي بیا به درنه تیکه پرېږي دا ټول روژه راله الله دې توفیق مونږ ټولو ته راکړي په روژه کې دوه کاره وکړئ یو روژه کې کوشش وکړئ چې غیبت ونه کوئ د چا پسې بد ویل دویم چې وخت درته میلاویږي نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدلی نو امام احمد بن حنبل ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشحالېږي چې زه هغه کار وکړم ته په څه خوشحالې نو الله ورته په خوب کې وی چې زه خوشحالېږم زیات بتلاوت القرآن د قرآن په تلاوت زه ډېر خوشحالېږم نو خدای توفیق درکړي قرآن هم ویلی نو د دې تلاوت په روژه کې کوو
غیبت نه ځان بچ ساتئ، مونځ او دس کوشش پکې وکئ او د قرآن تلاوت پکې روزګار ټیم اسې مکې. علماء لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د ده اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کا، نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کی، چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کاڼی ټول سمندر اوچ کی. نو په دې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره ایښې ده چې په دې 11 میاشتو کې دې څومره ګناه کړي، الله د دې میاشتې په برکت ټوله ختم کړي. نو عزیزانو عرض مې داو چې دې میاشتې لا ملا وتړئ، ختمونه پکې وکئ. دلته مازیګر ټیم کې پار سړي روزه ختي، په چا نسوار ختي، په چا سیګریټ ختلي، په چا چرس ختي، خزو لکه ورشي صاحب غور پش ون پن بچ خزا ماشومان په کوټو کې گیر کی چاله پلار دی ګوره نسوار په خاطر نوم د پلار سر تکې نه خدای دې بیخ بنیاد کافر بچی دا چې دا ټیم کې داسې لختې دی غوګونو ته ورته ونی سارو جنی ولې په دې وخت کې هو پیغمبر ویلي چې ټول یو ځای کې نه بال بچ ماشومان ځان سره کې نه وا دعا وکړه درو جماعتي د رحمت ټیم دی چې الله دې سختی معاف زمون په کورونو کې زه غور پښ مازیګر کې ورسره څو خبره نشي کولی، پښتانه په غوسه دي دا سړی ته دا د غله بچي بیګا مونږ په تړاو ولاړو ماښام زما جومات کې او صاحب دا د اوبو ماشین نه لري دا چا پټ یعنی خدای به نه وتی تړاو په نیت کنه او دار یانم چې د کافر بچی هغه پرانیستو څنګه په پونو کنیکشن منټونو کې بیا لړا کړي خطراو کې بفسړی اریان دریان ګرځي لکه څه چلے و چپلو رانه چاپټي دا زمون قوم دی دا زمون ملک نو دی وجنا زیدانو سوچ وکړي مونږ یو غرق او تباہ قومي مونږ له بچره خدای د خیر ورځې مخ نه چر تر شو پور چې مونږ هغه قانون ته سر بسجود شوي نه چې کوم قانون په 23 کاله کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي او هغه قانون بیا هغه په ځان او بیا د هغه مرګرو صحابه په ځان حاوی کړي او څنګه حاوی کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه کتلی دي چې د لوګي تیری کړي هغه لوګي صحابه تیری کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه کتلی دي چې د کپړو ته پیوندونه چولی هغه کپړو ته پیوندونه صحابه وچو بیا د وفات نه وروسته حضرت عمر امیر المؤمنین دی چا ولا توفه راوړه غوړي چې غوړي راوړه نو صاحب دا زما د ګډو او د چیلو سوچا غوړي دي تا ته مې راوړي دي چې لغوندې حضرت عمر داسې غوړو ته کتر اسوم چې د ماخامي ټیم کې خط لیدلې پنیر درته چا راوړي پنیر پیژنې ها پیژنې وړلې دې کنه ډېر خوشو په پنیر ورته چاروړي او ناګانه پکې چا आवाज وکړ چې الکه درې څلور کسيو لک پنیر پکار دی په ایمان وای چې ور به کوي اما شوم شو اختر دې مبارک شه دا اختر مبارک شه دا کسی میسي په اسلام کې نشته دا خلک چې باډالې ګر پلاني ته ورشي اختر مبارک پلاني ته پلانی چې ده ته بچا پکې چای مې لګولې چا پروسه کالی او ماته یاره درغله او ماته نه مال ډیر شکر دی چې نو کار دې سوچ راځي سکار ولستا کټوله مال ولې زده وړاندې نوم لیدلې رانیزدې نشي اختر مبارک دی سپیره نه دی تاسو پوه شئ په دې ورځې صاحب جومات کې به سره غاړي منافقان بې ایمانان مونږ غاړي
اختر دین